سلامونه کهیله تاسو ټول ته په دې شروع جوړو یو ځل بیا تاسو د کریپټو ټریډینګ په انلاین کلاس کې هرکلی وایم. لکه څه ډول چې تېر درسونو کې مو تاسو ته نورې برخې درپېژندلې وې، نن د خپل درسونو په ادامې باندې موږ پېژنو کریپټو مارکیټ کې ځینې مهم کوینونو د هغو کټګوریانې، همدارنګه مهم اکسچینجونه او د هغو ډولونه. راځم کله چې تاسو خپل موبایل کې یا کمپیوټر کې کوای مارکیټ کې پر خلاص کړئ، په دغلته موږ بیا ډیر زیات کوینونه وینو، یعنی 14.40 میلیونه کریپټو کوینونه موجود دي چې په دغه جملې څخه 820 اکسچینجونه موجود دي او ورسره ټوټل مارکیټ کیپ چې د اوس مهال لپاره 2.15 ټریلیونه ډالر دی. او اوس په دومره زیاتو کوینونو، دومره اکسچینجونو یا دومره مارکیټ کیپ کې موږ څنګه کولی شو چې معلوم کړو چې بهترین کوینونه کوم دي، اکسچینجونه په څه ډول دي، غوره اکسچینجونه کوم دي، همدارنګه مارکیټ کیپ چې د دومره ډیر موجود دی، دغه مارکیټ کیپ زیاتره پیسې کوم خواته روانه دي یا کوم برخه کې موجود دي، او همدارنګه د کریپټو مشهور کټګوریانې کریپټو کوینونو مشهور کټګوریانې کوم دي، د دوی څخه کوم کوینونه غوره دي. نن ویډیو کې بشپړ پوره معلومات دغه اړوند تاسو درکوم. دغه ویډیو ډیره دقیقه تر پایه پورې تاسو راسره وګورئ. دلته ما ځان سره نوٹ کړي دي، کله چې تاسو کریپټو مارکیټ ته راځئ لومړی موږ اکسچینجونه لرو. کله چې تاسو په فورکس یا سټاک مارکیټونو کې کار کوئ، هلته تاسو په بروکرونو کې کار کوئ، مګر په کریپټو مارکیټ کې موږ په اکسچینجونو کې کار کوو. کله چې تاسو دلته وګورئ، موږ دوه ډول اکسچینجونه لرو چې یو ته یې سنټرلایز اکسچینجونه ویل کېږي او بل ته ډي سنټرلایز اکسچینجونه ویل کېږي. سنټرلایز اکسچینجونه هغه اکسچینجونه دي چې دوی د مشخصو ادارو یا دولتونو لخوا جوړ شوي دي یا شرکتونو لخوا جوړ شوي دي او تر شا یوه اداره یا دولت موجود دی چې دغه کنټرولوي. دوی په اکثره هیوادونو کې خپله څانګې لري، دفترونه لري، مرکزونه لري، او همدارنګه دوی اکثرو اکسچینجونو ضمانت د دولتونو لخوا شوی دی یا په خپله د امریکې سیک اداره د هغې کړی دی. د دوی مشهور نومونه موږ کولی شو یاد کړو، لکه باینانس، بایبیټ، اوکیکس، کوکوین، میکسي صرافي، همدارنګه بینګ ایکس. نور چې څومره تاسو وینئ دا اکثره چې دي سنټرلایز اکسچینجونه دي. او بل ورسره ډي سنټرلایز اکسچینجونه په دوهم قدم کې راځي. ډي سنټرلایز بیا هغه اکسچینجونه دي چې د بعضو ادارو یا اشخاصو لخوا جوړ شوي دي، خو په ډي سنټرلایز بڼه دي او دوی کنټرول راکړه ورکړه ټول د خلکو تر منځ په بلاک چین باندې دي. البته د پورته هم ځینې په بلاک چین باندې دي، خو دوی چې دي اکثر چې دي پر بلاک چین دي د کوم ادارې دولت لخوا نه کنټرولېږي، په ډي سنټرلایز بڼه دي. دوی مشهور ډولونه موږ کولی شو لکه پانکیک سواپ، یوني سواپ، خپله ځینې بعضې ویب 3 والټونه یادولی شو لکه میټا ماسک، ټرسټ والټ، داسې نور چې په هغو کې تبادلې هم ترسره کېدلی شي. دغو ته چې ویل کېږي ډي سنټرلایز دي. او اوس مهال ارزښتمن چې به دوی کې دي هغه سنټرلایز اکسچینجونه دي، ځکه د خلکو لپاره دوی اسانه دي، یو څه ځانګړتیاوې زیاتې لري. که کریپټو برخه کې دوی کومه ستونزه رامنځته شي یا په خپله په اکاونټ کې کومه ستونزه رامنځته شي، نو دوی د خپل هغه ادارې سره مستقیما تماس نیولی شي او خپله ستونزه ورسره حل کولی شي. همدا قسم د ټریډینګ لپاره بعضې نورې ځانګړتیاوې هم لري او ځینې ټرانزیکشن دوی په دغه اکسچینج کې تبادله اکسچینجونه یا په کم فیس باندې ترسره کولی شي یا بالکل مفت ترسره کولی شي. او په دغه اکسچینجونو کې یو بله ځانګړتیا دا ده چې کله چې تاسو د یو اکسچینج څخه مستقیما هماغه بل اکسچینج اکاونټ ته پیسې استوئ، نو تاسو نه اکثر وخت فیس نه ګرځول کېږي. دوی خپله ځانګړې نمبریک آی ډي لري چې هغې باندې تاسو لږی پی آی ډي یا یو آی ډي چې ورته وایي، لکه باینانس پی آی ډي یا یو آی ډي چې کله تاسو یو نه بل ته پیسې لیږئ تاسو نه فیسونه نه ګرځول کېږي. مګر په ډیسنټرلایز اکسچینجونو کې لږ څه فیسونه لوړ وي یا تاسو خپله تبادله ترسره کوئ، هر څه چې کوئ تاسو نه اکثر وخت فیس ګرځول کېږي یا هم تر سنټرلایز اکسچینجونو زیات وي. بل موږ والټونه لرو. د والټونو په جمله کې والټونه هم موږ په دوه ډول لرو چې یو ته یې سافت والټونه ویل کېږي، بل ته یې هارډ والټونه ویل کېږي. سافت والټونه هغه والټونه دي چې دوی په سافت بڼه موجود دي، لکه خپل موږ په موبایل یا کمپیوټر په سکرین باندې لیدلی شو. د هغو مشهور ډولونه همدغه باینانس، بایبیټ، اوکیکس او ځینې ویب 3 والټونه لکه ټرسټ والټ، میټا ماسک، ټوکن پاکټ، دا ټول چې دي دوی سافت والټونه دي. او هارډ هغه والټونه دي چې په هارډ شکل موجود دي، لکه یو اس بي میموري چې موږ خپل ځان سره ساتو هغو ته ویل کېږي. دلته به زه بعضې مثالونه تاسو ته راوړم د دوی دغه هارډ والټونو. کله چې دلته راشئ په ګوګل کې ورته ولیکئ کریپټو کرنسي هارډویر والټ یا هارډ والټ. د هغوی مشهور ډولونه ټریزر، لیجر، دغه مشهور ډولونه دي. دوی د یو اس بي شکل ته ورته دي، تاسو ته چې په سکرین باندې ښکاري یو اس بي ته ورته شکلونه لري، نو په دغه بڼه دوی جوړ شوي دي. دغه نه وروسته موږ راځو کریپټو کرنسیانو ته راځو، دغو مهمه کټګوریانې پېژنو. کریپټو کرنسي چې دا خپله ځینې کټګوریو باندې ویشل شوي ده،
د غولو جملې څخه لومړی باید ووایو کرپټو کوینونه چې دي هم په دوه ډول دي چې یو ته یې سنټرلایز کوین ویل کېږي بل یې ډیسنټرلایز دي. په مارکیټ کې یوازینی ډیسنټرلایز کوین چې دی هغه بیټ کوین ده د بي ټي سي په سمبول باندې چې ښودل کېږي. بي ټي سي یوازینی ډیسنټرلایز کوین دی ولې ځکه چې دغه د ساتوشي ناکاموتو په نوم کس لخوا جوړ شوی دی مګر خپله ساتوشي ناکاموتو یو معلوم شخص دی هېڅوک نه پوهېږي ساتوشي ناکاموتو څوک دی یو ډله ده یا ارګان دی یا ګروپ دی څوک دی خو داسې معلومات تر اوسه پورې نه کېږي. نور د دغه شخص لخوا جوړ شوی دی تر اوسه پورې د ټولو خلکو لخوا یا د ټولو دولتونو ادارو لخوا هم منل شوی دی زیاتره لخوا او دغه څخه استفاده کوي. هغه نه وروسته د کرپټو نور مشهور کوینونه چې دي هغه الټس کوینونه کټګوري لرو. الټس کوینونه د بیټ کوین پرته نور چې څومره کوینونه دي اکثره چې دي الټس کوینونه دي خو هغه کوینونه دي چې دوی ځینې ځانګړتیاوې لري. ځانګړتیاوې دا دي چې دوی مارکیټ کیفونه زیات دي قیمتونه یې لوړ دي په قیمت کې زیات صفرونه نه لري دوی قوي پارتنرشیپونه لري په ټکنالوژي نړۍ یا کرپټو نړۍ کې ځانګړی کار سرته رسوي. دغه کوینو ته چې د الټس کوینونه ویل کېږي. نو دوی چې دی په کرپټو نړۍ کې دوی مهمه ځانګړتیا ده چې دوی په ټکنالوژي برخه کې یا هم په انلاین نړۍ کې فزیکي نړۍ ته ورته په مسؤله برخه کې دوی ځانګړی کار سرته رسوي. دا چې څنګه رسول کېږي څنګه پېژندل شي هغه هم درته پېژنم. او بل یې ورسره سټیبل کوینونه دي. سټیبل کوینونه په خپله موږ ورته ډیجیټل ډالر ویلی شو لکه په خپله فزیکي نړۍ کې چې موږ کاروبار ترسره کوو د خپل کاروبار لپاره موږ افغانۍ ډالر څخه کار اخلو په خپل په دغه ډالرو یا افغانیو باندې نور شیان اخلو توکي شیان اخلو مګر په کرپټو نړۍ کې چې کله تاسو بل کوین اخلئ د هغې لپاره تاسو مجبور یاست چې په خپل اکاونټ کې سټیبل کوینونه ولرئ. سټیبل کوینونه کوم دي د هغو له جملې څخه موږ کولی شو د ځینو مشهورو نومونه ولیکو لکه یو اس ډي ټي ورسره بل کوین چې کوم دی یو اس ډي سي همدارنګه ډای په نوم کوین دی او داسې نور موجودي تاسو خپله سرچ کولی شئ. او د الټس کوینونو څخه مشهورو ډولونه چې موږ یادونه کولی شو لومړی تر ټولو غټ الټس کوین چې دغه ایتریم دی. د ایتریم نه وروسته ورپسې ایکس ار پي هم د مارکیټ یو غټ کوین دی. سولانا د مارکیټ یو غټ کوین دی. همداسې اکزیلیم په نوم کوین ده چې وروسته ورپسې ځو په خپله نور ډېر کوینونه دي. د لینک په نوم کوین دی ADA په نوم کوین دی. دا د مارکیټ مشهوره الټس کوینونه دي. همدارنګه او سټیبل کوینونه چې دي مشهور ډولونه دغه تاسو نور هم خپله پیدا کولی شئ کله تاسو هلته وګورئ. او ټوکنز دي درېیمه کټګورۍ کې ټوکنز دي په خپل الټس کوینونه دي مګر دوی د الټس کوینونو څخه یو څه زیاتې ځانګړتیاوې لري. دا چې کومې ځانګړتیاوې زیاتې دي په دوی کې غټ کوین چې دی هغه په خپله بي ان بي دی. اوس مثال په ډول بي ان بي د باینانس لخوا جوړ شوی دی. ټوکنز چې دي اکثره د اکسچینجونو لخوا جوړ شوي دي یا هم په مارکیټ کې د یو ځانګړي کار سرته رسولو لپاره جوړ شوي دي. اوس بي ان بي د باینانس لخوا جوړ شوی کوین دی. دا چې کله اول سر کې رامنځته کېدی د دې لپاره و چې هغه کسان چې غواړي په باینانس کې کار وکړي ټریډونه وکړي یا پروډکټونه اخلي خرڅوي که چېرته د بي ان بي څخه کار اخلي دوی نه فیس کم ګرځول کېږي. مګر بي ان بي چې دی اوس د مارکیټ یو غټ کوین دی. مارکیټ کې بیخي زیات دی پارتنرشیپونه یې قوي دي. اوس په ټولو صرافیانو کې څخه اکثرو کې د نه ګټه کار اخیستل کېږي هلته موجوده دی. اوس ساحه پراخه شوې ده خو پخوا داسې رامنځته شوي وو. په دوی کې د خپله چې د بي ان بي یو غټ ټوکنز دی. همدارنګه په دوی کې چې نور ډولونه موږ یادولی شو لکه د اوکو ایکس اوکي بي په نوم کوین دی او د میکس سره په د ام ایکس په نوم کوین دی او نور تاسو خپل په هر ایکسچینج کې ځانګړي کوینونه لیدلی شئ. کله چې تاسو اوس د بي ان بي څخه په باینانس کې کار اخلئ د فیس لپاره کار ترې اخلئ د ټریډینګ فی لپاره تاسو نه لږ فیس ګرځول کېږي. تاسو سره په فیس کې تخفیف کېږي. که چېرته تاسو په باینانس کې بعضې پروډکټونه اخلئ د موبایل خدمات یا نور شیان اخلئ ګفت کارډونه اخلئ تاسو بي ان بي استعمالوئ کېدای شي تاسو ته په ارزانه قیمت باندې تمام شي هم تاسو نه لږ فیس وګرځول شي هلته. همدارنګه د نور کوینونه هم په خپل ایکسچینج کې په خپل ځای باندې دوی خپل ځانګړتیاوې لري. بله کټګوري چې موږ په مارکیټ کې لرو څلورم نمبر باندې هغه میم کوینونه دي. میم کوینونه چې دي د مارکیټ تر ټولو میم کوینونه لکه میم په خپل چیش ته ویل کېږي خندا پسخن ټوکې دغو ته ویل کېږي. د دوی هدف هم دغه و چې دوی اکثره د ټوکو مسخرو په بڼه جوړ شوي دي یا هم د ځینو اشخاصو لخوا جوړ شوي دي چې اشخاص دوی په خپلو نومونو باندې جوړ شوي دي. دوی دغه کوینونه د وخت په تېرېدو سره د ټوکو یا مسخن په ډول ټرینډ شوي دي مشهور شوي دي
او کله چې مارکیټ کیپونه زیات شوي دي بیا هم په غټو صرافیانو کې لیست شوي دي. ځینې هغه کوینونه چې مارکیټ کیپونه بیخي زیات دي ځینې کسان ورته الټس کوینونه هم ویل کېږي. دوی څخه موږ کولی شو د ډوج کوین، پیپ کوین، همداسې فلوکي، شیب نور نومونه واخلو. خو دا هغه کوینونه دي چې دوی په قیمت کې زیات صفرونه لري، سپلای بیخي خورا زیات دي، همدارنګه قیمتونه ټیټ دي، قوي پارټنرشیپونه نه لري، زیاتره د ټوکو په سخن په ډول رامنځته شوي دي، په مارکیټ کې ځانګړی کار سرته نه رسوي، یا کریپټو په ټکنالوژي نړۍ کې ځانګړی کار سرته نه رسوي. دوی مشهور ډولونه چې دي هغه ډوج په نوم کوین دی، لکه ډوج کوین د ایلون ماسک لخوا جوړ شوی دی، پیپې یا د پیپ په نوم کوین دی، ورسره بل شیپ په نوم کوین دی. دغسې نور کوینونه هم موجود دي، شیپ په نوم دی، د فلوکي په نوم کوین دی، ورسره نور کوینونه چې مو یاد کو بیبي ډوج کوین دی، بیبي ډوج دی، هماغه د هغه پر د ډوج کوین په هغه رامنځته شوی دی کنسپټ باندې بیبي ډوج. او نور دغه کوینونه چې دي اکثره دا مشهور ډولونه ما درته یاد کړي، اکثره میم کوینونه دي. تاسو کولی شئ د نور ډولونه په مارکیټ کې پیدا کړئ چې دغه په زرګونو میلیونونو کوینونه نور هم په مارکیټ کې موجود دي. وروستی کټګوري چې موږ په مارکیټ کې لرو هغه د شیټ کوینونه ده. شیټ کوینونه په مارکیټ کې تر ټولو بې معنا کوینونه دي. دوی اصلا هیڅ کوم هدف لپاره نه دي رامنځته شوي، دوی تر ټولو بیکاره کوینونه دي. دوی په مارکیټ یا دوی په کریپټو نړۍ یا په ټکنالوژي نړۍ کې هیڅ کوم کار سرته نه رسوي. د دوی سپلای تر ټولو زیات دي، قیمتونه تر ټولو ټیټ دي، مارکیټ کیپونه تر ټولو ټیټ دي، مګر سپلای چې د بیخي ډېر سپلای لري، یو کوین پر ټریلیونونو سپلای لري. او که چېرته تاسو صرف د ډېر لږو پیسو اخلئ، تاسو بیخي په زرګونو، په میلیونونو، بلیونونو کوینونه اخیستلی شئ. نو دوی په مارکیټ کې دي تر ټولو بې معنا کوینونه دي. تاسو اصلا د دغو سره خپل کار ډېر مه لرئ. وروستی دوه کټګوریان چې موږ یاد کړل لکه میم کوینونه او شیټ کوینونه، دغه کې تاسو د اوس لپاره ټریډ مه کوئ. که هغه کسان چې نوي دي خپل هڅه وکړئ چې دغو باندې ټریډ مه کوئ. د پورته درې کټګوریان څلور چې موږ یاد کړې تر دغه ځای پورې دغه کې تاسو بالکل کار کولی شئ. د مارکیټ مشهورې او غوره کټګوریان دي. دلته موږ دوه لیکلي دي، دا ورسره درې کو. دغه کې تاسو بالکل بیا جدي خپل کار کولی شئ. نو راځو وروسته مارکیټ کیپ فلکس چاندې تقسیم کوو. مارکیټ کیپ چې دی اوس مهال ما تاسو ته ویل چې 2.15 ټریلیونه مارکیټ کیپ موجوده ده. هره ورځ زیاتېږي کمیږي. کله چې مارکیټ ته ښه خبرونه راځي نو دغه ورسره پورته کېږي، کله کله بد خبرونه باندې ټیټېږي. څه وخت مخکې تقریبا تر 3.8 ټریلیونه پورې هم رسېدلی و، خو اوس مهال مارکیټ حالاتو په خرابېدو باندې ده چې هیوادونو لخوا د امریکې لخوا په ځینې هیوادونو باندې تعرفې مالیې ولګېدې، مارکیټ کیپ ورسره راکم شوی دی. مارکیټ کیپ کې یو لومړی برخه چې موږ لرو هغه ټوټل دی. موږ په مارکیټ کې ټوټل لرو، لومړی برخه ټوټل لرو. په ټوټل کې چې راځي مکمل مارکیټ کیپ دی. ټول مارکیټ کیپ چې څومره موجود دی هغه ټول ته ټوټل ویل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ دوهم نمبر کې موږ ټوټل 2 لرو. ټوټل 2 کې ټول مارکیټ کیپ راځي بغیر د بیټ کوین څخه بغیر دا مارکیټ کیپ چې دی دغه ته بیا موږ without BTC بیټ کوین نه بغیر څومره مارکیټ دی ته ټوټل 2 ویل کېږي. بل ورسره BTC ډومیننس دی. دا چې BTC د مارکیټ تر ټولو غټ ترینه کوین دی یا غټ کوین دی، هغه ته موږ د بیټ کوین ډومیننس وایو چې مارکیټ کې یو ځانګړې یا غټه برخه نیولې ده. یو د بیټ کوین ډومیننس، ورسره بل د USDT ډومیننس لرو، USDT ډاټ یا د BTC USDT ډومیننس لرو. یا مکمل په دغه کټګوري کې ټول سټیبل کوینونه راځي. هغه سټیبل کوینونه چې دوی په مارکیټ کې موجود دي قیمت تل د $1 سره برابر دی. سټیبل کوینونه چې دوی اکثره قیمتونه چې دي صرف د $1 سره برابر دي، په دغه تاسو پیدا کولی شئ. او کله چې مارکیټ کې نور کوینونه خرڅېږي د دوی پیسې راځي دغه الټس کوینونو کې جمع کېږي. اوس څنګه موږ د مارکیټ چې موږ تقسیم بندي کړ، اوس څنګه کولی شو په دغه وپېژنو چې دا الټس کوینونه دي یا د میم کوینونه دي یا د شیټ کوینونه دي. کله چې تاسو لاندې راشئ لومړی خو دلته بس تاسو ته کټګوریان ښکاري، دغه کټګورۍ دي او دلته هم تاسو ته ښکاري. په دغه برخه کې تاسو کولی شئ د میم کوینونو کټګوریانې نور وګورئ. او یو خبره بله چې الټس کوینونه په خپله په ځینو نورو کټګوریانو باندې ویشل شوي دي چې د هغو څخه د سولانا بلاکچین کوینونه دي، د ډاټ دي، BNB د USA امریکا لخوا جوړ شوي، AI باندې ویشل دي، په دغه RWA باندې ویشل شوي دي،
په ګیمینګ کټګوري باندې د ډیفین او ډیفای او ای آی ایجنټ یا د ای آی برخه کې غټ مارکیټ کیپ کوینونه په دغه کټګوریانو باندې ویشل شوي دي. تاسو بیا کولی شئ چې دا کوینونه په دغه شکلونو سره پیدا کړئ. اوس په دوی کې تر ټولو غټ کوین چې دی هغه بیټ کوین ده. بیټ کوین د مارکیټ تر ټولو غټ کوین دی. دغه هدف لپاره رامنځته شوی دی چې دا د مارکیټ کریپټو بنسټیز کوین دی. دغه رامنځته کېدل د دې لپاره وو چې خلک باید یوازینی باید نور د بانکونو له غلامۍ خلاص شي او خپل پیسو واک په خپل لاس کې ولري. څومره پیسې چې دی لري هر څه کنټرول باید د په لاس کې وي. نو دا د مارکیټ لومړنی کوین دی. تر ټولو غټ کوین هم ورته ویل کېږي او دا د ډیجیټل ډالر طلا یا ډیجیټل ګولډ په شکل رامنځته شوی دی. یعنی ډیجیټل سره ورته ویل شي دومره ارزښتمن دی. او دغه د ارزښت ذخیره کول د انلاین تادیاتو همدارنګه بله مهمه ځانګړتیا یې دا ده چې دا د انفلاسیون یا تورم په وړاندې ثابت پاتې کېږي. دغه څه خوندي دی. کله چې په هیوادونو کې انفلاسیون رامنځته کېږي هلته د پیسو ارزښت ټیټېږي، مګر بیټ کوین هغه څه دي چې د هغو په حالت کې بیا ثابت پاتې کېږي، خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي. نو زیاتره هیوادونه شرکتونه راځي خپلې پیسې چې ارزښت یې له لاسه نه ورکړی په بیټ کوین کې ږدي. نو بیټ کوین چې دی دا څنګه رامنځته شوی دی، دلته بیا تاسو کولی شئ دلته تاسو ته ښکاري چې بیټ کوین اوس هم ماینیبل دی، د ماین کېدو په حال کې دی. دا د پروف اف ورک په میتود رامنځته شوی دی. پروف اف ورک دې ته ویل کېږي چې دغه تاسو ماین کولی شئ. بعضې مهمه ریاضیکي فارمولې به تاسو حل کوئ، لکه دلته تاسو ته ښکاري SHA 255 SHA ویل کېږي سیکور هیش الګوریتم. د الګوریتم چې جوړ شوی دی 255 بایټ. دا بعضې مهمې ریاضیکي معاملې دي چې تاسو کولی شئ هغه حل کړئ. کله چې هغه تاسو حل کوئ د هغو په حل کولو باندې تاسو د بیټ کوین ماین کوئ. دغه څخه بلاکونه جوړېږي، بیا د راتلونکي پخوانیو بلاکونو سره یو ځای کېږي. کله چې کوم بلاک د هغو سره ونښلول شو هیش یې ورسره برابر شو، نو په دغه طریقې د بیټ کوینونه چې د ماین کېږي ماینران یې په دغه توګه رامنځته کوي. مایننګ خپله دې ته ویل کېږي لکه بعضې شرکتونه چې سره زر کني کانونه کني، سره زر ترلاسه کوي د کانونو لاره. داسې نور بعضې کسان هیوادونه شته چې دوی دغه ډول بیټ کوین ماین کوي. اوس پروف اف ورک هم دې ته ویل کېږي چې دوی مایننګ په طریقو سره د ترلاسه کولی شي. او دا تر ټولو مایننګ چې دی زیات کمپیوټري شبکو لخوا کېږي، ډېرې انرژۍ ته ضرورت لري، یعنې ډېر په مشکله باندې دوی دغه کوین چې دی ماین کوي. دا د بیټ کوین اړوند یو څه معلومات وو. راځم ایتریوم ته. ایتریوم هم د مارکیټ تر ټولو دوهم غټ کوین دی. د چې کله رامنځته شوی دی د هدف یا مقصد هم دغه و چې په بلاک چین سمارت کانټراکټ قراردادونه همدارنګه نورو د بلاک چین د پراختیا لپاره رامنځته شوی دی. په دې کې نور چې د مشهوره بڼه د ډي اف دی، ډیسنټرلایز ایفونه د دغو جوړول دي. اصلي کلمه سمارت قراردادونه دي، ان اف ټي ده، ډیفای ده، ډي او ده، ویب 3 سیستمونه، دا ټول چې دی دغه په خاطر باندې رامنځته شوی دی. او فکر کوم دا هم د پروف اف سټیک په میتود رامنځته شوی دی. دا زما انټرنیټ یو څه کمزوری ښه. دغه د ایتریوم اړوند معلومات دي چې کله تاسو لاندې راشئ دلته دغه د پروف اف خپل ایتریوم د پروف اف سټیک په میتود باندې رامنځته شوی دی. په دې مطلب چې کله دا رامنځته کېده خلکو ته په اول سر کې ورکړل شوی دی چې تاسو کولی شئ دغه کوین واخلئ ځان سره سټیک په دغه میتود باندې رامنځته شوی دی. نو پروف اف سټیک دغه ته ویل کېږي. راځو د مارکیټ بعضې نور مهم یا غټ کوینونه به هم تاسو ته وښیم چې د هغو څخه تیتر یو اس ټي ټي د خپل سټیبل کوین دی، د مارکیټ غټ کوین دی چې ټوټل مارکیټ کې به دلته تاسو کتلی شئ 1.43 بلیونه ډالره دی. زه راځم بعضې نور کوینونه به تاسو در وپېژنم. د مارکیټ بل کوین چې دغه ایکس آر پي ده. ایکس آر پي هم د مارکیټ یو غټ کوین دی او دغه مکمل نوم چې دی ریپل دی. او دا هم زیاتره وخت د ده رامنځته کولو هدف دا و چې د بانکونو همدارنګه د ډیجیټل پیسو او بانکونو ترمنځ راکړه ورکړه چې د هغه اسانه کړي په اسانۍ سره ترسره شي. د دې لپاره موخه هدف باندې رامنځته شوی دی. یعنې دا یې راکړه ورکړه چې د بانکونو یعنې د ډیجیټل پیسو یا کریپټو اړول په نغدي پیسو باندې یا فزیکي پیسو باندې د اسانه کړي. بي ان بي د مارکیټ یو بل غټ کوین دی چې دغه رامنځته باینانس لخوا جوړ شوی دی. په لومړي سر کې هدف دا و چې په باینانس کې څوک راکړه ورکړي، د هغو لپاره پیسونه به ورڅخه کم اخیستل کېږي. خو اوس ساحه پراخه ده، هغه
کوینونه چې پروژې چې دوی غواړي خپل ټوکن کوینونه وسوځوي نو بي ان بي پر بلاک چین باندې بي ان بي بلاک چین ورسره مرسته کوي چې دوی کوینونه وسوځول شي. اس ډي سي خپل سټیبل کوین دی، سولانه د مارکیټ غټ کوین دی، دا هم د پروف اف سټیک په میتود باندې رامنځته شوی دی. لومړي سر کې خلکو ته ورکول کېده د سټیک لپاره چې تاسو دغه واخلئ سټیک کې موږ درته نوره ګټه درکوو. اوس مهال د مارکیټ یو غټ کوین حسابول کېږي. دا په خپله سمارټ کنټراکټ ادرسونو برخه کې هم کار کوي ځکه د دغه بلاک چین چې دی یو څه چټک ده تر ایتریم او پیسونه هم کم ګرځول کېږي. نو دغه د کریپټو کټګوریانو اړوند معلوماتو ځینې کټګورۍ دلته هم تاسو کتلی شئ چې کوم الټس کوینونه په نورو کټګوریو باندې ویشل شوي دي. راځم مارکیټ کیپ په طرف باندې. دا چې مارکیټ کیپ هم یو څه نه څه تقسیم بندي کوي یا موږ څنګه دا تقسیم بندي کولی شو. ټریډینګ ویو هغه درته ښایم. موږ مکمل مارکیټ لرو. مارکیټ دا چې په 4 برخو ویشي هغه به هم درته یو څه نه څه ساده کړم. ښه زه راغلم ټریډینګ ویو ته. دغه برخه کې زه تاسو ته ښایم چې دلته زه ټوټل لرم او بیا ټوټل ټول لرم، یو اس ټي ډاټ ډي لرم او بي ټي سي ډاټ ډي لرم، یو ډي ډي لرم. کله چې تاسو غواړئ ټوټل اډ کړئ دلته سرچ ایکن راځي، دلته هم تاسو ته راځي. دغه ځای کې تاسو سرچ کولی شئ په اسانۍ سره، یا دلته راشئ دلته هم سرچ کولی شئ. کله چې دلته سرچ کړئ ټوټل دغه سرچ کې تاسو ته دلته راځي او دلته کې پلس بټن چې راشي هغه دلته تاسو اډ کولی شئ ځان سره. کله چې اډ کړ نو بیا تاسو دلته ټوټل مارکیټ کتلی شئ چې اوس مهال کومې خواته روان دی، اپ روان دی یا هم ډاون روان دی. ټوټل 2 کې بیا موږ د بیټ کوین پرته ټول مارکیټ کیپ کوینونه کتلی شو چې مکمل 808 بلیونه ډالر کېږي. په هغې کې کوم څومره میم کوینونه دي، شیټ کوینونه دي، ټوکنز دي، دا ټول د ټولو ته په ګډه باندې د ټول مارکیټ کیپ ته ټوټل 2 ویل کېږي. او بل بي ټي سي دا چې بیټ کوین د مارکیټ تر ټولو غټ کوین دی، دا د بیټ کوین ډومیننس دی. یعنې دا موږ ته راښایي چې اوس مهال په مارکیټ کې څومره بیټ کوینونه موجود دي او د هغو ډومیننس څومره دی. یعنې دلته موږ ته ټول بیټ کوینونه راښایي. تاسو خپله کتلی شئ چې بیټ کوین ډومیننس 3.25 سلنه دی چې د مارکیټ تر ټولو زیاتره برخه یې نیولې ده 3.26. او هر څومره چې د بیټ کوین ډومیننس پورته ځي هغومره سره الټس کوینونه یا مکمل نور مارکیټ چې دی هغه ډمپ کوي. ولې ځکه خلک نور کوینونه خرڅوي ورسره الټ کوینونه خرڅوي، بیټ کوینونه اخلي. کله چې بیټ کوین ډومیننس لاندې ځي نو په دې مطلب چې خلک بیټ کوینونه خرڅوي الټس کوینونه اخلي. دغه نه وروسته موږ یو اس ټي ټي لرو. یو اس ټي ټي ډاټ ډي یا هم د سټیبل کوین ډومیننس په خپله د یو اس ټي ټي ډومیننس دا چې د مارکیټ یو غټ کوین دی، د مارکیټ زیاتره پیسې په دغه برخه کې هم موجودې دي یا په دریم نمبر کې هم راځي ځکه چې دغه ډومیننس اوس مهال 6 سلنه دی، د مارکیټ 6 سلنه برخه صرف د نیولې ده. او ټوټل یو اس ټي ټي که موږ حساب کو تقریبا 1.43 بلیونه ډالر اوس مهال په یو اس ټي ټي کې صرف موجود دي. نو دغه د مارکیټ تقسیم بندي و چې په دغه طریقه موږ کولی شو مارکیټ تقسیم بندي کړو. لکه څه ډول مو چې د اکسچینجونو ډولونه وویل، ورسره مو د والټونو ډولونه وویل، بیا مو د مارکیټ کې مشهور کوینونه یا کټګوریانې وپېژندې، ورسره دغه نه راغلو مارکیټ کیپ مو تقسیم بندي کړ. نو دا د نن ورځو کلاس و. نورو کلاسونو کې بیا درته نور موضوعات تدریس کوم. تر اوسه پورې ښه وختونه کې تاسو کوم پوښتنه لرئ، مشکل لرئ، کولی شئ د استاد سره په انلاین کلاس کې ګډون وکړئ، هلته پوښتنه کولی شئ.